أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې ندب مستحب دی یوم الفطر په ورځ د کشنی اختر باندې ان دا یاکل چې خورک وکي و یستاک او مسواک ووهي و یغتسل او غسل وکي و یطیب او خوشبویي ولګي و یلبس واغوندي احسن ثيابه شی جامع نوی جامع ک نوی جامع نوی بیا شی جامع واغوندي و یؤدي ادا کی فطرته سرسایه د کشنی اختر سرسایه ادا کی ثم ورست یخرج ووزي الى المصلى وعدقات چې عدقات وواتي ولا يتنفل نفل دنکي قبل الصلاه د مخه د المانزه د اختر چې د عیدګال مزنی سوی د دالت نفلونه کوي نفلونه دي نه کوي و شروط شرط دی لهما د پاره د دغه اخترانو شروط الجمعه هغه شرطونه دي د جمعه چې جمعه په کوم شیانو باندې کوم شیان د جمعه د پاره واجب دي یا کوم شرطونه لري د عیدګا د پاره هم هغه شرطونه دي وجوبان چې هغه شیان چې پر کوم چا باندې د جمعه المنز واجبېږي هغه پر هغه چا باندې د اختر المنز واجب دي و اداء هغه شیان چې د جمعه المنز په ادا کیږي د جمعې د ادا کولو د پاره شرطونه دي هغه د اختر د پاره هم د اختر د المانزه د عیدګاه د پاره شرطونه دي لا خطبه نه خطبه شرط نه ده و وخت چې دی ها د دغه المانزه من ارتفاع د پورته کېدو سه الشمس د المر چې المر را پورته سل مر را وخاته د دغه ټیمه سه وخت شروع سو الی زوالها بیا د زواله پورې د المر چې المر و زوال ته رسیږي یعنی المر پر سر باندې دریږي در دغه وخت پورې د وخت چې دی د عیدګاه وخت دی و یکبر تکبیر بوای ثلاثا درې تکبیرونه رافعا پورته کوونکی به یدیه د لاسو بعد الثناء ورسته د سبحان څخه چې سبحان وویل د سبحان څخه ورسته درې واره تکبیرونه ویل کیږي په هر وار تکبیر کې بلاسونه پورته کوي دا د اختر په لمانځه کې په اول رکعت کې و فی الرکعه الثانیه او په دویم رکعت کې بعد قرات ورسته د قرات څخه چې قرات وویل سلو د قرات څخه ورسته به بیا درې واره تکبیرونه وای هر تکبیر کې بلاسونه پورته کوي و يصلي او المنز بکی غدا سبا بعذر په عذر سره نن د کشنی اختر ورځ ده په نن ورځ باندې که یو عذر وو یا باران وو یا یو بل پیښه وو یو بل مشکل ورته ولو نو بیا به د اختر المنز په د دوه ورځ باندې وکي د کشنی اختر المنز و اذا صلى الامام کچیر المنز امام وکي لا يقضيها قضا بین راوړي د دس امام منز وکي خو پر د دس تیر سو د نه وکي نو بیا به قضا نه راوړي دی من هغه څوک پاته هو چې د دس قضا سوی دی چې د سیاسه قضا سوی دی هغه به بیا نه راګرځي والاضحى او لوی اختر چې دی کل فطر لکه کشنی اختر دار کم دی د لوی اختر منز لکه د کشنی اختر دار کم دی لکن دون خبره د نو دی به مستحب دی الامساک بندول د خورک امساک بندول د خورک په کشنی اختر کې د المانزه څخه د مخه د عیدګاه خورک کول چې دی دا مستحب دی او د لوی اختر دا بیا خورک بندول در هغه وخت پورې چې المنز کوي چې المنز یو کې د المانزه بعد به بیا خورک کوي الی اندر دی وخت پورې یصلی چې المنز وکي و یکبر تکبیر بوای جهرا پزور فی تاریخ پلار کې چې عیدګاه لر روان وي پلار کې به تکبیرونه پزور وای دا مستحب دی و یصلی المنز بکی الی ثلاثه ایام در درو ورځې پورې بعذر په عذر او غیره یا بلا عذر که یو چا عذر درلودي د عذر د وجه څخه نن المنز نه وکي د لوی اختر دا سبا دی وکي که سبا نه وکي بل سبا دی وکي یعنی در درو ورځې پورې دی کولای شي چې دا د اختر المنز وکي و يعلم ورشيبه فی الخطبه په خطبه کې تکبیرات الله اکبرونه تشریق د تشریق تکبیرونه به ورشي په خطبه کې والاضحيه او اضحيه او قرباني به ورشي چې حلالي د څو عمر د حلالي بس حلالي غوي حلالي بز حلالي وش حلالي دا شیان به ورشي وثمه او په دغه وخت کې د خطبه احکام الفطر د کشنی اختر احکام به ورشي والاجتماع جمع کول د خلکو یوم العرفه په ورځ د عرفات یعنی دا رقم خلک را جمع کیږي د عرفات په ورځ باندې تشبیها چې تشبیه راسي بالواقفین د خلکو سره چې پر عرفات دریږي دا چې دی لیس بشیء دا شی نه دی د عرفات په ورځ خلک سره راټول کې دلته دغه خلکو سره مشابهت کوي یعنی هغه تشبیه جوړي دا کار چې دی لیس بشیء دا هیڅ شی نه دی مطلب په دې کې ثواب نشته ويجب واجبيږي قوله دا قول الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دغه تکبیرونه ویل چې دا واجب دي من فجر عرفه د سهار د عرفات د ورځې څخه عقیب ورسته کل فرض د هر فرض ادا بجماعت چې په جماعت سره ادا کیږي د هر فرض ورسته دا ویل دا واجب دي
مستحبة مستحب دی علی مقیمی پر مقیم باندې بالمصر په ښار کې و مقتدیتی په هغه چا هغه ښځه باندې مستحب دی چې دا اقتدا وکړي برجول په یو سړي پسې و مسافر او مسافر باندې مستحب دی مقتدین چې اقتدا وکړي بمقیم په مقیم پسې الی عصر عید در ورځې در مازګره پورې یعنی درویش لمنځونه چې پرسوه د عرفات د سهاره څخه چې درویش لمنځونه پرسوه تر دغه وخته پورې به دا چیز کوي دغه تکبیرونه وایي دا پر هغه چا باندې چې دی په جماعت باندې لمونځ وکړي دی مقیم پر دغه چا باندې وینا واجب ده الی عصر در مازګره پورې العید د اختر وقال یاران وای الی عصر در مازګره پورې اخیر ایام تشریق در اخره پورې د ایام تشریق چې درویش لمنځونه پر کیږي باره کچیرې د اختر لمونځ ورسره شمار کې څلورویشت لمنځونه کیږي یعنی د عیدګاه لمونځ او دغه فرض لمنځونه چې درویش لمنځونه پرسوه بس د تکبیرو د ایام تشریق وخت پرسو بله وبه په دې سره یعمل عمل بکی ولا یدعه الماموم مقتدی به نه پرېږدي لو ترکه کچیرې پرېښوی امام و امام کچیرې د امامه سیر سوی په یاد یې نه و مقتدی دی ووایي مقتدی دی نه پرېږدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين